الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. عزت مند مسلمانان رونو او خويندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید لرم چې تاسو ورو جوړ بئی او خوشحال بئی. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې چرته هم یی، الله رب العزت مو همیشه د پاره روزو خوشحاله او آباد ساته. آمین. زما عزتمندو، نن د یوې بلې خاصې بهترینې او مجربې وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر شویم، او دا وظیفه ده د ولسوف یعطیک ربک فترضی. زما عزتمندو، 13مه پاره کې سورة الضحی ده، دا په هغې کې یو آیات مبارکه ده. زه تاسو ته د دې وظیفه ذکر کومه. په دې آیات مبارکه سره یو ځای یو واقعه ده. اول زه تاسو ته هغه بیانوم د جبرائیل علیه السلام او د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم خپل منځ کې څه مکالمه شوې وه، څه خبرې شوې وې. زه تاسو ته مکمل واقعه ذکر کوم. زما عزتمندو، یو پیرا نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم تشریف فرماو او ناستو. په دې حالت کې په دغه ټیم کې حضرت جبرائیل علیه السلام تشریف راوړو. جبرائیل علیه السلام ډیر زیات خفه او پریشان و. نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم چې ورته وکتل، نبی علیه السلام تینا تپوسو کو چې جبرائیل نن ما ته ډیر خفه او دلګیر ښکارې، ولې څه خبره ده؟ هغه نبی علیه السلام ته نوی. نبی علیہ السلام تینا بیا تپوسو کو چې مالا ضرور او آیا څه واقعه ده؟ جبرائیل علیہ السلام فرمایل چې الله رب العزت نن ما ته حکم وکړو چې دوزخ باندې سیلو کا په دوزخونو باندې وګرځا. نو پیغمبر علیہ السلام علیه فرمایل چې مالا ذکر کا په دوزخونو کې تاسو لیدل. جبرائیل علیہ السلام فرمایل چې دا الله رسوله، جهنم کې اوه طبقې دي او اوه وړه طبقو کې زه وګرځېدم او ما هر څه وکتل. نبی علیہ السلام ته تپوس وکړو چې د اوه طبقو حالات راله بیان کا. هغه وفرمیل چې جهنم کې ټولو کې چې کومه لاندې طبقه ده، اووم نمبر، هغې کې منافقین وي، په هغې کې منافقین پراتو. شپږم نمبر چې کوم طبقه ده، په هغې کې مشرکان پراتو. او زما عزتمندو، وی 5م نمبر چې کومه طبقه ده، په هغې کې نور پرست، یعنی د نور عبادت کوونکي او چاند پرست، د سپوږمۍ عبادت کوونکي په هغه طبقه کې پراتو. او په 4مه طبقه کې آتش پرست ورکې پراتو. آتش پرست هغه خلکو لوي چې هغوی د اور عبادت کوي. او په 3مه طبقه کې یهودیان، او په 2مه طبقه کې عیسایان. بیا جبرائیل علیه السلام غلی شو، خاموش شو، خفه شو. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تینا تپوس وکړو چې جبرائیل په مخ کې وایه ولې غلی شوې؟ هغه ورته وفرمیل چې په اوله طبقه کې به ستا ګناهګاران امتیان پراته وي. نبی علیه السلام ډېر زیات خفه او دلګیر شو او دعا له الله سپورته کړل د خپل د امت د بخشش دپاره. زما عزتمندو، حضرت جبرائیل علیه السلام چې کله تشریف یوړو، د الله رسول صلی الله علیه وسلم یو کمره ځان دپاره مختص کا او په مخ او په سجده کې پروت او جړل به، رکوع او سجده کې به پروت او دعاګانې به کولې. مسجد کې به فرض مونځ کولو، صحابه کرامو سره بیا به ډایرکټ او کوټې له راتلو او پروت وو او الله تعالی له به جړل او فریادونه به کول. زما عزتمندو، هم په دغه ټیم کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د داخلي اجازت وغوښتو، هغې ته اجازت ورنکړی شو. بیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام باندې د داخلېدلو اجازت وغوښتو، هغې ته هم اجازت میلاو نشو. دین پس بیا صحابه کرام حضرت علی کرم الله وجهه پسې لاړل. هغه ته وی چې دغه شان نبی علیہ السلام کمره کې دی، بهر نه راوځي، هغه سره خبرې وکړه. هغه سوچ وکړو چې یاره ابوبکر او عمر رضی الله تعالی عنهم هغې سره د الله رسول صلی الله علیه وسلم ملاقات ونه کړو چې جلیل القدر صحابه کرام دي، نو ما سره به څه ملاقات وکړي.
نو زما عزتمندو علي رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لور او د علي رضی الله تعالی عنہ کور والا او د امام حسن امام حسین رضی الله تعالی عنهم والده هغه ته حضرت علي رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې ته لاړه شه او خپل پلار سره خبرې وکړه، نور صحابه کرامو سره خبرې نه کوي، ته ورشه خبرې ورسره وکړه چې سم مسله ده، سم ماجره ده. حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها تشریف راوړو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنه د داخلېدلو اجازه وغوښتو، د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم ورله د داخلېدو اجازه ورکو. هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو کو چې جی حضور بابا جان سم مسله ده چې تاسو درې ورځې نه جاړې خپي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مله د دوزخ ذکر وکړو، وی اے فاطمه ما ته د خپل امت ډیر فکر دی چې زما د امت به سکیږي. زما عزتمندو درې ورځې پس دا آیات مبارکه الله رب العزت نازل کو، ولسوف يعطيك ربك فترضى. زرد چې ستا رب تا ته دومره درکړو کی چې ته په هغه باندې خوشحال شې، یعنی چې څه د خوښي الله رب العزت به تا ته درکړي. دین پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشحال شو او بهر تشریف راوړو کله چې دا آیات مبارکه نازل شو. نو زما عزتمندو دا ډېر بهترین او مجرب آیات دی، د دې ډېره بهترین وظیفه ده دا چا د پاره چې هغه په غم کې وي، پریشانۍ کې وي، مصیبت کې وي. تاسو وایئ چې زما غم دې ختم شي، زما مشکلات او مصائب دې ختم شي. زما عزتمندو د دې آیات مبارکه ورته تاسو کوئ په طریقه کومه طریقه چې زه تاسو ته په دې ویډیو کې خیم. زما عزتمندو زمونږ بس غم وي، زمونږ بس پریشانی وي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام څومره غټه پریشانی وه، الله رب العزت د دې آیات مبارکه په برکت سره د هغې زړه له تقویت ورکو، الله تعالی د هغې زړه له تسکین او سکون ورکو، الله تعالی هغې خوشحاله کړل. زما عزتمندو وظیفه به تاسو څنګه طریقې سره کوئ؟ زما عزتمندو مسلمانانو وروڼو او خویندو دا وظیفه د 3 ورځو وظیفه ده. دا وظیفه تاسو 3 ورځې کوئ. اول به د دې نه مخکې 3 پیرې درود شریف ووایئ او بیا به 314 پیرې ولسوف يعطيك ربك فترضى د دې ورد وکئ او بیا به 3 پیرې درود شریف ووایئ. دغه رنګه په 2م ورځ به 3 پیرې درود شریف ووایئ او ولسوف يعطيك ربك فترضى 313 پیرې یعنی 314 پیرې بیا تاسو د دې ورد وکئ او بیا ورپسې 3 پیرې درود شریف ووایئ. نو 3 ورځې په مخه تاسو دا عمل وکئ او د دې نه پس بیا زما عزتمندو ښه په عاجزۍ سره به الله تعالی له لاسونه پورته کوئ. اول به الله تعالی له وجاړئ، که ژړا نه درځي د ژړا شکل به ضرور جوړ کړئ او د الله تعالی نه په اخلاص سره دعا وغواړئ. انشاءالله تعالی ستاسو تمام مشکلات والله تعالی حل کی. که ستاسو مشکلات د غرونو عمرولې نه وي، ستاسو خفګانونه د ټولو خلکو برابر ولې نه وي، الله تعالی به خپل کامل قدرت سره ختم وګرځي. زما عزتمندو ستاسو حاجات وي، د اولاد د حاجات وي یا بل څه حاجات وي، ستاسو مقصد او ضرورت وي، الله تعالی مو حاجات مقصدونه او ضرورتونه پوره کړي. زما عزتمندو د دې نه علاوه هر یو ویډیو کې زه تاسو ته وایم که چېرې ستاسو تعویذونه پکار وي، ستاسو نقوش پکار وي، د دې چینل په ډسکرپشن کې ما تاسو ته واتس اپ نمبر درکړی دی، په هغې باندې ما ته وایس میسج یا ټیکسټ میسج کولی شئ. انشاءالله تعالی زه به تاسو ته تعویذ PDF فایل کې در سینډ کوم او تاسو یې پرنټ کوئ، په هغه طریقه به استعمالوئ کومه طریقه چې زه تاسو ته ښیم. امید لرم چې دا ویډیو ستاسو ډیره زیاته خوښه شوي، دا وظیفه ستاسو ډیره زیاته خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، خپل دوستانو ته شیر کړئ، ځکه زما عزتمندو د نیکۍ خبره خورول د صدقه جاریه ده. میناویږم به تاسو سره بله ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې ماته اجازه راکړئ. د لوی الله په امان.